الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. زموږ استاسو د دورې تفسیر شروع کېدون اولنۍ ورځ ده چې د شعبان اول دی، د رمضان مبارک په 28 باندې ان شاء الله که چېرته الله له منظور وځي به اختتامي پروګرامي عامه طریقه به دی چې د روژې پورې کوم چې د مخکې میاشت بوزه او شعبان د درس اندازه به دی شي لکه څنګه چې عام روزانه هر ماسپښین هغه نیمه غنټه یا درې په ویل کېدو. د غیر وروسته چې کله به رمضان مبارک شروع شي د مازیګر د روژې اولنۍ ورځ نه د مازیګر مانځه پورې به شروع کیږي او درس به جاری او جریان بلري. د الله په فضل او کرم باندې د الله نه به دعاګانې غواړو هم د صحیح صحت او د قبولیت. د ابتدایي خبرو لپاره شیخ صاحب احمد شاه طلب کو شغله شو تاسو د قران کریم فضائل او د دې عظمت بیان کی. محترم شیخ صاحب احمد شاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. زما عزتمندو مؤمنانو، راغلو علماء کرامو او طلباء کرامو او مشرانو او ځوانانو او همزولو او کشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د الله رب العالمین د ډیرو احساناتو د ډیرو انعاماتو سره د دې فتنو د دې مصیبتونو او د دې شرونو په سیلابونو کې الله رب العالمین موږ تاسو ته قران کریم په لاس کې راکړي او الله رب العالمین موږ خپل کور ته راغواړي او الله رب العالمین موږ خپل کتاب ته کېنه د الله رب العالمین دین د الله کتاب او د الله کور دا مونږ ته هیڅ حاجت نه لري مونږ دې ته محتاج بیا دا نعمت الله رب العالمین هر چاته نه نصیب کوي دا الله رب العالمین هغه چاته نصیب کوي چې الله په خصوصي رحم او کرم او فضل او شفقت او پیرزوینه وکړي قران کریم په دې گواه دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هم په دې باندې گواه دی یؤتی الحکمت من یشاء الله حکمت او پوهه د دین او پوهه د قران هغه چاته ورکړي چې الله یې غواړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین رواه البخاری عن معاویه رضی الله عنه الله چې چاته د خیر اراده وکي نو دته الله رب العالمین په دین کې فقاهت ورکي د دین جوړه پوهه ولا ورکي روایت د ترمذی کې راځي چې الله رب العالمین دنیا هغه چاته ورکي چې د الله خوښ دی او الله رب العالمین دا دنیا کله کله خپل دشمنانو ته ورکي او تاسو ګورئ د الله د دشمنانو سره د دنیا اسباب او وسایل زیب او زینت او د دې ډول او سنگار څومره زیات دي خو الله رب العالمین دین او هدایت دا هغه چاته ورکی چې د الله ورسره مینه وي دا قران او دا سنت او هدایت الله رب العالمین خپل محبوبانو ته ورکی چا سره چې د الله مینه وي نو الله رب العالمین دله هدایت کوي دا هدایت عزتمندو هر مسلمان پورس کې د شلو د دیرش کراتو نه زیات غواړي او وی په هر رکعت کې چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماته د صراط مستقیم او د سیده لارې هدایت او خودنه وکي دا هر مسلمان غواړي لیکن چاته صحیح هدایت نصیب شي او چاته صحیح هدایت نصیب نشي دا هدایت او دا صراط مستقیم څه شه دا قران کریم دی دا هدایت د سن را حاصلېږي د هدایت کان او سرچشمه قران کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت علم او پوها الله رب العالمین د بعض علمونو بعض انسانانو ته ورکي علم او پوها ورسره وي کسب ورسره وي لیکن هدایت ورسره نه وي لیکن الله رب العالمین هدایت هغه چاته نصیب کوي چې الله رب العالمین دغه سره مینه او محبت کوي تاسو الله رب العالمین یو ډیر لوی احسان او فضل او کرم وکړي چې خپل کتاب ته راوست خپل کتاب په لاس کې درک کته د دې نعمت شکر او د دې شکر گزاري دی وکړه دا نعمت الله تعالی سره پریدي کچا د دې نعمت ناشکری وکړه بهترین الله اخلي او په نور شیانو کې الله رب العالمین هغه مشغوله کوي کوم خلق چې هغه کې تکبر دی لوی پکې دا غټواله پکې دی نو هغه الله رب العالمین د خپل کتاب ته نه را پریدي دا غټان دا بدمعشان دا لوی لوی سرمایداران دا لوی لوی چارواکي دا لوی لوی وزیران او رئیسان دغه په لاسو کې قران کریم نشته
دا ځکه چې الله رب العالمین فرمای سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق. زه د خپل آیاتونو نه هغه خلک ګرځوم او د خپل آیاتونو نه هغه خلک شړم. الله فرمای